نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. نننی درس دا د جنازې د لمانځه په باره کې دی. د جنازې د لمانځه څه طریقه ده او د جنازې د لمانځه څه ثوابونه دي. د جنازې لمونځ دا فرض کفایي دی. فرض کفایي مطلب که د کلي څو کسان لاړ سي د نورو غاړې هم په خلاصیږي، خو د دې ډېر ثوابونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو مسلمان مړ سي د هغه په جنازه کې 40 داسې کسان شرکت وکړي چې هغه د الله سره شریک نه وي نیولی، نو د هغو دعا د مړي په حق کې قبلیږي. دا د صحیح مسلم شریف حدیث دی. او په بل حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا جنازه د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی او په هر قدم باندې خداوند متعال یوه کبیره ګناه ورته معاف کوي. دا بل حدیث د بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجه کې راځي من اتبع جنازة مسلم ایمانا و احتسابا. چا چې د یو مسلمان په جنازه کې د ثواب په نیت شرکت وکړي نو الله جل جلاله هغه ته د یو قرات ثواب ورکوي. نو صحابه ورته وفرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وما القیرات، قیرات څه شی دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې قیرات دا د احد د غره په شان دی. د احد غر څونې لوړ او څونې اوږد او څونې دروند دی. نو که چا د یو مسلمان په جنازې کې شرکت وکړي هغه ته د احد د غره په اندازه ثواب ملاویږي. نو محترمینو اندازه ولګوئ چې د احد غر څونې وزنی دی. او چا چې دا مړی ورسره دفن کوي، ورسره پټ کوي، نو هغو ته د 2 قراتو ثواب ملاویږي. د 2 احد د غره په شان ثواب ورته ملاویږي. د جنازې د لمانځه څه طریقه ده؟ د جنازې لمونځ 4 تکبیره دا پکښې فرض دي، او نور ثنا ویل، درود ویل، دعا ویل دا پشکې سنت دي. اول نیت کوي. نیت اصل کې وایي د زړه ارادې ته. که چا په عربي کې زده هغه دې په عربي کې ووایي، که چا په عربي کې نه زده نو هغه دې په پښتو کې ووایي. اول به په عربي کې ووایو، بیا به په پښتو کې ووایو. نویت ان اودي لله تعالی 4 تکبیرات من صلاة جنازه، الثناء لله تعالی والصلاة للرسول، اقتديت بهذا الامام متوجها الى جهة کعبة الشریفة، الله اکبر. دا عربي نیت و. پښتو نیت بیا داسې دی چې نیت کوم د زړه د اخلاصه، منځ کوم د جنازې سره د ټولو تکبیرونو، ثنا وایم الله لره، درود وایم په نبی علیه السلام، دعا غواړم دې حاضر مرده لره، ولاړ په دې حاضر امام پسې مخ مې د کعبې شریف په لوري، الله اکبر. دا د پښتو نیت دی. که چا دا هم نه زده نو بس په زړه کې دا نیت وکړي چې د جنازې لمونځ کوم، دا هم صحیح دی. کله چې امام الله اکبر وایي نو لاسونه دې وغوږو ته کړي او بیا دې لاسونه پر نامه باندې ونیسي. بیا دې سبحانه وایي، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غیرک. که چا دا سبحانه نه وي زده بیا هغه د لمانځه سبحانه دې ووایي. بیا به امام الله اکبر وایي، مقتدي به هم الله اکبر وایي، خدا پیرې به لاسونه نه پورته کوي، دغسې به لاسونه پر نامه نیولي وي. بیا به دا ځل درود شریف ووایي. په جنازې په لمانځه کې درود شریف کې یو څو حرفونه اضافه دي، که چا هغه زده وي هغه دې ووایي، که نه وي زده بیا دې هغه د لمانځه درود شریف ووایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. او که چا دا نه وي زده بیا هغه د لمانځه اللهم صل دې وایي. بیا به امام الله اکبر وایي، بیا دې لاسونه نه پورته کوي. بیا به اللهم اغفر لي وایي، اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيا للإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.
که چا دا دعا زده وي خو دا دې ووایي او که دا دعا یې نه زده بیا هغه د لمانځه اللهم ربنا دې ووایي. بیا به څلرم تکبیر امام ووایي، د هغه نه بعده به بیا سلام وګرځوي. دا و د جنازې د لمانځه طریقه. اوس دلته ځینې کسان د جنازې په مابین کې راسي، نو هغه به څه کوي؟ کله چې هغه کسان راسي امام کچیري درود ویل یا دعا ویل یا سبحانه کې دی چې رالی فوراً به لاسونه نه پورته کوي، ځان ته به تکبیر نه وایي، انتظار به کوي کله چې امام الله اکبر وویل د هغه سره به الله اکبر وایي، بیا به هغه تکبیرونه وایي. که یو تکبیر راوګرځوي که دوه تکبیر راوګرځول انور به بیا ځان ته وایي. ځان ته چې کله امام سلام وګرځوي دی به سلام نه ګرځوي، بیا به دی ځان ته هغه درود یې پاته و که هغه دعا یې پاته وه، څو تکبیره چې پاته وه هغه تکبیرونه به ووایي او هغه درود او هغه دعا به ووایي. د هغه نه بعد بیا دی ځان ته سلام وګرځوي. دا و د جنازې د لمانځه مکمل طریقه.